السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. په حدیث د عبدالله بن مسعود کې راځي، امام حاکم دا حدیث نقل کړی، دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې لعنت دی په هغه انسان باندې چې هغه سود خوري، آکل الربا، په دې باندې لعنت دی، کاتب باندې لعنت دی او گواه باندې لعنت دی. په حدیث کې ډیر کلمات ذکر شوي دي. خلاصه دا ده چې په حدیثو کې تقریبا د 50 نه ډیر صفات والا باندې لعنت راغلی دی. که چا کې دا صفت په دې لعنت دی، که چا کې دا صفت په دې لعنت دی، که چا دا ګناه وکړه په دې لعنت دی. دا د اختصار په شکل یو په دې خاطر باندې چې ټول مؤمنان ورونه خویندې په حدیثو کې چې کومو صفاتو والا باندې لعنت راغلی چې هغه نه ځان وساتو. مثلا حدیث کې په سود خوړونکي باندې لعنت راغلی دی، آکل الربا، ځکه دا سودخور د الله لوی دشمن دی. د لمونځ روژه عبادات نه قبلیږي او سودخور د هغه انسان دی. د حدیثو نه معلومیږي چې سودخور د ګناه او جرم دومره دی لکه څنګه چې د خپلې والدې سره مور سره 15 کرتې بدفعلي وکړي. خبره حدیث کې نقل ده. دارنګه د سود مال بل چاته وړونکي په دې انسان لعنت راغلی دی. په دې سودي معامله کې د لیکوال د منشي دم لعنتي دی. په دې سودي قصه کې معامله کې د ګواه کېدل د ګوام لعنتي دی. هغه زنانه چې خلکو ته کیني چې ما د پتندي خاله ولګوه، په دې لعنت دی. حدیث کې واشمه ذکر ده، ولواشمته ولموشومته للحسن. دارنګه هغه زنانه چې بل ته وایي چې ما ته خاله ولګوه، په دې لعنت راغلی دی. نن وخت کې د زیاتره ځوانان د لوچکان دا کار کوي، خاص کر د خارج کې اروپا کې څوک اوسېږي، په دې سټ کې په دې مټو باندې چاپی غوندې وشنې شنې دوی باندې لعنت دی. څوک چې د زکات او د عشر مخه نیسي په دوی لعنت دی. هغه کس باندې لعنت دی چې هجرت وکړي د الله د رضا دپاره، کافران نه وتښتي، اطرافي سیمې ته لاړ شي او بیا عمل ته دیره شي او جهاد ته نه راځي، په دوم لعنت راغلی دی. دارنګه حدیث د مسند احمد کې راځي چې شرابي انسان باندې لعنت راغلی دی. هر قسم شراب چې څوک څکي استعماله یا انګورونه نه چور جوړونکي په دم لعنت راغلی دی. انګور نه خلک شراب جوړوي که نه، څوک چاته وایي چې د انګور نه ماته شراب جوړ کړه، په دم لعنت دی. مطلق په شرابي څکونکي لعنت دی. شراب یو ځای ته انتقالونکي په دم لعنت راغلی دی. کم کور ته کم چاته چې دا شراب وړلی شي په دم لعنت راغلی دی. کم دکاندار کم سٹور والا چې شراب خرڅوي په دم لعنت راغلی دی. څوک چې شراب اخلي په دم لعنت دی. څوک چې بل ته وایي دا وسکه، په دم لعنت راغلی دی. دارنګه چاته د شرابو زیور ښودونکي په دم لعنت راغلی دی. تصویر جوړونکي په دم لعنت راغلی دی. د مصیبت په حالت کې دا مخ د زنانه ډېر زیات وایي چې کله څوک وفات شي زنان خپل مخ ډېر وای راوایي. حدیث کې دې باندې لعنت راغلی دی. کومه زنانه چې مصیبت کې د خپل ګریوان وش کوي، دا کار کنانه کې که زنانه کار کوي، خو دا کار ښځو کې زیات دی. څوک چې د هلاکت او تباهۍ خیري هڅې کوي، دا هم ښه نه دي، په دوی لعنت راغلی دی. رشوت ورکوونکي باندې، رشوت اخیستونکي باندې پر دواړو لعنت راغلی دی. لعنت راغلی الواصله والمستوصله. واصله د بل په سر کې د عام مصنوعي ویښتان یې ښودل،
مستوصله هغه زنانه چې بل چا نه غواړي چې زما سر کې اختان د بازاري کېده. یو خدای اختان لکه نارینه چې دی چې د سټ نه ورته وکاږي او د تندي کې ورته ږدي، دا علاج دی، ښه دا تداوي د جواز لري. یو عام خلک دا کارونه کوي، تیار مکمل اختان روالي سر کې کېدي بیرته یې لرې کړي دوکې دپاره د چلوال دپاره. نامسه هغه زنانه چې د مخ د پاس د سترګو وریځې وباسي، په دې ملعنت راغلی. او څومره زنانه په دې وریځو اختلو کې اخته دي، څومره زیاتې زنانه وباسي. متفلجات حدیث کې په دې ملعنت راغلی. هغه زنانه چې د خپل غاښونه تراشي، د خپل غاښونه جوړوي، د غاښونو ترمن مسافه پیدا کوي، په دې لعنت راغلی دی. په هغه نارینه لعنت راغلی دی چې زنانه و لباس اچوي. زنانه چې دی کریم استعمالوي د مخ دپاره، نارینه هم استعمالوي، کریم پروا نه کوي، خو بعضې حرکتونه، بعضې لباسونه، ګیره برید کلول، د برید هم جواز لري، خو د یو بوډا دپاره ځوان باید برید پرېږدي. داسې به نه پرېږدي چې غټ برید پرېږدي، بیخ پرې کموي. او ګیره کلول زنانه سره مشابهت دی، پیچې ځان بسې کش کول زنانه سره مشابهت دی. د سر اختان د زنانه په شان ته جوړول دا لعنت دی. دارنګه هغه زنانه باندې لعنت دی چې د سړو لباس اچوي. ډېرې زنانه وګوره واسکټ په اچولې، په کولو په سري پټو، ته که ګور دی که کوم سړی د کوسه دی، ابه زنانه یي. د دې وجې نه په کومې ساحه کې، په کومه سیمه کې چې کوم کارونه مشاغل د نارینهو پورې مربوطي، لکه سایکل د موټرسایکل چلول او ګاډي چلول، په کار چې زنانه دا کار ونه کړي. ځکه دې کې یو قسم ته خپل تشهیر هم کوي او نارینهو ځان مشابه کوي. هغه زنانه چې ځان نه سړی جوړ کړی، په دم لعنت دی، اختان یې کم کړي دي. غل باندې لعنت راغلی، لعن الله السارق یسرق البیضة. په هغه غل باندې لعنت دی چې هغې وږی پټوي. دا حدیث کې هغې خو حدیث شی ذکر دی، که ده نه غټي که وړوکي چې غلا یې کړي په لعنت دی، یعنې غلا په خپله سبب د لعنت دی. لعن الله المحلل والمحلل له. لعنت دی په محلل باندې ام، په محلل باندې ام. محلل هغه چاته وایي چې هغه سړی دی چې په 3 طلاقو سره شوې ښځه بیرته اول خاوند دپاره را جوړوي، او ورته وایي چې یو څوک راشي یو چاته ورته وایي چې ما خو 3 طلاقه ورکړي، اوس څه وکړم؟ وایي دا بل چاته پرېږده 2 شپې دپاره چې یو ځل شپه تېره کړي بیرته به تا ته راواشي. دا کس لعنتي دی. هغه خاوند چې دا ښځه د 3 طلاقو نه وروسته ورته څه کوي، د اول کې خو هغه کس داخل دی چې دا غلطه فتوا ورکوي، غلطه فتوا چې ورکوي، او محلل کې هغه خاوند داخل دی چې 3 طلاقو نه وروسته بې خپوي او بیا ښځې سره بل کس پرېږدي. دا دواړه لعنتین دي. مختفي هغه سړی چې د مړو نه کفنونه پټوي، په دم لعنت راغلی. مختفیه هغه زنانه چې د مړو نه کفنونه پټوي، په دم لعنت راغلی دی. دارنګه په هغه چا هم لعنت راغلی دی چې قبر په خوا کې جوماتونه جوړوي، قبر او جومات سره شریکوي. لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. امام نسائی د صحیح حدیث نقل کړی. قبر خوا کې جومات جوړونکي یا په داخل د جومات قبر هلته ویستونکي، ګډې خلک یې هلته قبر وباسي. حیلهګر خلک، بعضې خلک د زکات دنه د بچاو حیله یو دانه جوړوي، ډېرې حیلې شته، حیله د اسقاط وغیره وغیره، دا ټول لعنت پرې راغلی دی. هغه زنانه باندې لعنت راغلی دی چې مقبرو ته ډېره زیاته ځي راځي. الزوارات حدیث کې راځي چې ډېره مقبرو ته ځي راځي. زنانه کولی شي مقبرې ته لاړه شي په شرطونو باندې. یو دا ده چې ډېره به نه ځي، بل معطره به نه ځي، خاوند په اجازه به ځي، او خاص بابا ته به نه ځي. دا به نه وایي زما کاکا صاحب ته، نه کاکا صاحب ته ډېلټ کا، پلانکې بابا پلانکې څومره چې مشهور دا تا گنج بخت بابا دی، 10 په 10 بابا دی، ټک په ټک بابا دی. دی یو تم نشي تللی ځکه دا مشهور دی او دا خاص دی. تللی شي زنانه د خپل خاوند قبر ته، د ورور قبر ته، د خپلوان قبر ته دعا دې ورته وکړي. د تک باندې یو 15 حدیث نقل دي، احکام الجنائز کې شیخ الباني هم نقل کړی دي. کم کس چې صحابه باندې لعنت وي، دی کس باندې لعنت دی. دارنګه کم کس چې مور او پلار ته کنځلې کوي، په دې لعنت دی. لعن الله من لعن والديه. مور او پلار چې څوک د لعن کلمې استعمالوي، په ده لعنت دی. لعن الله من ذبح لغیر الله. څوک چې د الله نه غیر د بل چا په نوم ذبح کوي، په دم لعنت راغلی.
دارنګه لعن الله من آوى محدثا مجرم بدعتي ته زیه ورکول په دم لعنت راغلی دی. لعن الله من غیر منار الارض، یعنی پردی ځمکې وهل او پردی ځمکې بیا خپل حق شاملول چې دا زما ځمکه ده. حیوان مسلکول، غوږونه ترې غوڅول، شکل ولا خرابول، په دې لعنت دی. یو حدیث کې دا مرادي چې اتقوا الملاعن الثلاثه، تاسې درې ځایونه ځان وساتئ چې دې باندې لعنت راغلی دی. یو دی البراز فی الموارد وقارعة الطریق والظل، په ګودرونو او په عامو ځایونو کې دلته میتیازي کول، دا سبب د لعنت دی. ولاړ اوبو کې میتیازي کول سبب د لعنت دی. دارنګه ښځې سره په دبر کې جمع کول، ملعون من اتى امرأة فی دبرها، ښځې سره په دبر کې جمع کول شیخ الاسلام ابن القیم د دې تقریبا 21 نقصانات ذکر کړي دي. کتمان الحق، حق پټول، لکه دا کار یهود زیات کوي، یهودو کې دا مرض زیات دی، حق پټول. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دا کوم چې ذکر شو تقریبا 450 خلق ذکر شو چې دوی لعنت دی، په دوی لعنت دی، په دوی لعنت دی. مؤمنانو دپاره په دې کې فایده ده چې ځان ترې وساتي، ځان ترې وژغوري، ځکه دا څوک دي؟ دا ملعونین خلق دي. هغه صفات په ځان کې راوستل په کار دي چې په هغې باندې انسان کمال ته رسیږي. حذیفه وایي خلکو به د نبي علیه السلام نه همیشه پوښتنه دې باره کې کوله چې ای د الله رسوله دې کې څومره ثواب دی، په دې کار کې څومره اجر دی. وکنت اسأله عن الشر، ما به همیشه دا پوښتنه کوله دې کې څومره شر دی، دې کې څومره نقصان دی، دې کې څومره ضرر دی، په دې خاطر باندې چې زه ترې ځان وساتم. نو دې هدف هم دا دی چې موږ ستاسې دغه ملعونین چې کوم حدیث کې ذکر شوي دي د دې حالت نه او دې صفاتو نه ځان وساتو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه.